اوکے صاحبانو اوس مونږه راځو خپل مین لیکچر له او هغه دی پوسیشن یعنی ملکیت. مطلب دا دی چې کله مونږه په انګلیش کې د پوسیشن په باره کې خبره کوو د ملکیت په باره کې خبره کوو نو د هغې دپاره به مونږه په انګلیش کې کم ورډز یا کم وربز استعمالو. نو ګورئ صاحبانو اول په خپل مایند کې دا خبره کې دی چې پوسیشن یا ملکیت چې دی دا هم په دریو ټایمونو کې یعنی یو څیز چې دی هغه به زمونږه په پریزنټ کې په ملکیت کې زمونږ به وي. ټیک ده؟ یو څیز دی هغه به په پاست کې زمونږ په ملکیت کې و زمونږ سره و او یو څیز چې دی هغه به په راروان وخت کې زمونږ سره یي زمونږ په ملکیت کې به وي. نو پوسیشن په دریو ټایمونو کې ستاسو راځي په پریزنټ کې په پاست کې او په فیوچر کې. د دې دپاره بیا مونږه دا هیز هیو هیډ او ویل هیو د پوسیشن د ظاهرولو دپاره د پوسیشن د بیانولو دپاره د ملکیت د بیانولو دپاره مونږ بیا دا ورډز استعمالو یا دا وربز استعمالو. ټیک شو؟ اوس ګورئ چې کله په پریزنټ کې زمونږ سره یو څیز یي زمونږ په ملکیت کې نو د هغې دپاره مونږ هیز هیو استعمالو. چې کله په تیر شوي وخت کې زمونږ سره یو څیز و زمونږ په ملکیت کې یو څیز و اوس نشته نو د هغې دپاره بیا مونږ هیډ استعمالو. او چې په راروان وخت کې یو څیز زمونږ سره به یي یا یو څیز به زمونږ په ملکیت کې یي نو د هغې دپاره مونږ ویل هیو یا شیل هیو استعمالو. خو د سپیکینګ دپاره تاسو ټول څه چل کوئ ویل هیو استعمالوئ. کلیر دی ګلابه؟ اول تینا مونږ انډرسټینډ کوو چې هیز او هیو دا مونږه په پریزنټ کې د ملکیت دپاره څنګه استعمالو. تاسو ته آلریډي دا پته ده چې هیز چې دی هغه د هی شي اټ او د سینګولر ناون سره استعمالیږي او هیف چې دی هغه د آی وی یو دی او د پلورل ناون سره استعمالیږي. چې کله دا مونږه د پوسیشن دپاره استعمالو د ملکیت دپاره استعمالو مین ورب یې استعمالو نو د هغې دپاره به تاسو د دې معنی څه اخلی کې پاس ہے او په پښتو کې سره شته یا سره دی سره دی. لکه زه ویمه زما سره پیسې شته میرے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں زما سره پیسې شته ستا سره پیسې شته زما سره پیسې دي ستا سره پیسې دي. نو چې کله د پښتو د جملو په آخر کې سره دی یا سره شته ټیک ده سره دی داسې قسمه الفاظ رالو نو پوه شئ چې دا به دا به د پریزنټ د ملکیت په باره کې خبره کیږي او د څو په موجوده ټایم کې د ملکیت په باره کې چې تاسو کله خبره کوئ نو په پښتو کې به داسې یي او په انګلیش کې به د هغې دپاره بیا مونږ څه استعمالو هیز او هیف چې دی هغه به بیا مونږ استعمالو. کلیر دی که نه ګلابه؟ اوس چې کله هیز استعمالو نو تاسو ته ما ووایي چې کله د سبجیکټ په ځای باندې هی شي اټ او سینګولر ناون راشي او د هغوی د ملکیت په باره کې زه خبره کوم نو زه به هیز استعمالوم او چې کله د سبجیکټ په ځای باندې آی وی یو دی او پلورل ناون راشي نو د هغوی د ملکیت دپاره به زه بیا هیو استعمالوم. ټیک ده؟ اول تاسو راشئ سټرکچر له د ټولو نه اول به تاسو ولګوئ سبجیکټ بیا به پسې ولګوئ هیز یا هیف د دې سبجیکټ مطابق بیا به پسې ولګوئ آبجیکټ. ټیک ده؟ لکه مثال په طور باندې زه وایم زما سره پیسې شته میرے پاس پیسے ہیں یا زما سره پیسې دي نو زه وایم آی او چې کله آی ما ولګو نو د آی سره به زه بیا څه کوم پوسیشن دپاره هیف به استعمالوم نو آی هیف او پیسې منی آی هیف منی زما سره پیسې شته یا زما سره پیسې دي د هغه سره پیسې دي یا د هغه سره پیسې شته نو چې کله هی راشي نو د هی دپاره بیا مونږ څه استعمالو هیز استعمالو نو هی هیز منی ستا سره پیسې شته یو هیو منی د هغوی سره پیسې شته they have money زمونږ سره پیسې شته we have money. ښه دغه شانتې زه وایم چې زما سره کتاب شته یا زما سره کتاب دی نو I have a book ستا سره کتاب دی you have a book د هغه سره کتاب دی he has book ستا سره موبایل فون دی you have a mobile phone. تاسو وګورئ
چې په موجوده ټیم کې زمونږه په پوسیشن کې زمونږه په ملکیت کې سدي زمونږ سره سشتي نو د هغې دپاره مونږه هیز او هیو استعمالو. ټیک دی ګلابه؟ ها اوس په موجوده ټیم کې چې زمونږ سره څه نشته، ټیک ده، ستاسو سره څه نشته یا د چا سره څه نشته، نو د هغې دپاره بیا مونږ څه کوو؟ does not have یا do not have استعمالو. د do not have شارټ فارم څه شی دی؟ don't have، او does not have شارټ فارم څه شی دی؟ doesn't have. نو مطلب دا دی مونږ به چې یو څیز زمونږ سره نشته د هغې د بیانولو دپاره به مونږ بیا doesn't have یا don't have چې دی هغه به استعمالو، یا does not have او do not have. کلیر دی؟ اول به تاسو څه وکړئ؟ اول به سبجیکټ ولګوئ، بیا به doesn't have یا don't have ولګوئ، او بیا به پسې object ولګوئ. چې زه وایم چې زما سره پیسې نشته، په موجوده ټایم کې زما سره نشته پیسې، زه به څه وایم؟ I don't have money. ستا سره پیسې نشته. You don't have money. د هغه سره پیسې نشته، نو بیا څه؟ He doesn't have money. د هغې سره پیسې نشته، نو څه؟ She doesn't have money. ستاسو سره پیسې نشته. You don't have money. زما سره موبایل فون نشته. I don't have mobile phone. د هغه سره موبایل فون نشته. He doesn't have mobile phone. پوه شئ په دې باندې ګلابه؟ اوکې ګریټ. ښه اوس چې کله تاسو د چا نه تپوس کوئ چې آیا دا څیز تا سره شته نشته در سره، پیسې در سره شته که نه نشته در سره، موبایل فون در سره شته که نه نشته دی در سره، نو د هغې دپاره بیا تاسو انټراګیټیو سینټنس استعمالوئ. او د دې سټرکچر به څنګه وي؟ اول به تاسو ډز یا ډو ولګوئ، بیا به پسې سبجیکټ ولګوئ، بیا به پسې هیف ولګوئ، بیا به پسې آبجیکټ، او بیا په لاس کې ساین آف انټاروګیشن. زه وایم چې آیا زما سره پیسې شته، نو زه به څه وایم؟ ډو آی هیف منی. آیا ستا سره پیسې شته، نو څو؟ ډو یو هیف منی. آیا د هغه سره پیسې شته، نو بیا څو؟ ډز هی هیف منی. آیا ستا سره موبایل فون شته؟ ډو یو هیف موبایل فون. آیا د هغه سره موبایل فون شته؟ ډز هی هیف موبایل فون. آیا ستا سره ګاډی شته؟ ډو یو هیو کار. آیا د هغه سره ګاډی شته؟ ډز هی هیو ا کار. آیا د هغې سره سایکل شته؟ ډز شي هیو ا بایسیکل. پوه شئ په دې باندې؟ څنګه؟ ګوره ګلابه په ماین کې دا خبره کېدی تاسو خو په دې کنفیوز کېږئ، په دې کنفیوز کېږئ ما چې کله ډونټ راغی یا ډزنټ راغی په سینټنس کې، نو د هغې نه بعد به بیا تاسو هیو لګوئ، هیز به بیا نه لګوئ. ټیک شو؟ ډزنټ هیز یا ډونټ هیز نشي راتلی، ډونټ هیو یا ډزنټ هیو به راځي. او سیم از د کیس ویت انټراګیټیو سینټنسز، چې تا کله په سینټنس کې ډز ولګو نو د ډز سره بیا هیز نه لګي، بیا به ورسره هیو لګي. په دې وجه باندې ما دلته کې څه لیکلی دي؟ ډز هی هیو. داسې مې نه دي لیکلی چې ډز هی هیز. په پوزیټیو جملو کې به تاسو د هی شي اټ او د سینګولر ناون سره هیز لګوئ، او په نیگیټیو او په انټراګیټیو جملو کې چونکې زمونږ سره ډزنټ راشي او ډز راشي، نو د هغې سره به بیا تاسو هیو لګوئ، هیز به ورسره نه لګوئ. کلیر دی ګلابه؟ اوکې ویری ګډ. اوس په دې باندې پریکټس کوو، د یو بل نه تپوسونه وکړئ چې آیا ستا سره کتاب شته، نو ډو یو هیو بک. کو چری کتاب در سره شته، نو یس آی هیو بک. کو چری کتاب را سره نشته، نو نو آی ډونټ هیو بک. ستا سره پیسې شته، ډو یو هیو منی؟ یس آی هیو منی. چې نشته، نو آی ډونټ هیو منی. ډو یو هیو موبایل فون؟ یس آی هیو موبایل فون. نو آی ډونټ هیو موبایل فون. نو کوېسچن د یو بل نه وکړئ او د هغې په یس او په نو کې جواب ورکړئ چې څه در سره شته، جو یس آی هیو او چې نو آی ډونټ هیو. د هغه سره نو ډز هی هیو، یس هی هیز، او نو هی ډزنټ هیو. پوه شئ ګلاب په دې باندې؟ ګریټ شابه په دې باندې پریکټس وکړئ او دې نه بعد اوس زده کوو چې په پاست کې به مونږه ملکیت چې دی هغه څنګه ظاهروو. ټیک ده؟